وایي څه شیان د یو څو شیانو بغیره بېکاره بې معنا دي، یو معنا یې نسته. یو هغه علم چې عمل نه وي، چې علم یو سړی ځان پوه کوي، عالم یې کوي، عمل یې نه وي، دغه علم بې معنا بې فایده او ضایع دی. دویم هغه عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي، عمل کوي خو ریاکاریږي، د ځان دکاوی، خلکو ته ځان ورښکاره کولی، دا خو دا عمل دی لیکن دا عمل بیکاره دی، یوه معنا هم نه دی. دریم هغه مال چې د الله پاک په لار کې خرڅ نشي، دا مال چې الله نشي په راضي، د الله په لار کې نشي خرڅ، دا مال ضایع او بې معنا دی. څلورم هغه زړه چې د الله پاک محبت نه وي، دا زړه ضایع دی. پنځم هغه بدن چې د الله پاک په اطاعت کې نه استعمالیږي. الله پاک ښه اعضا یې انسان ته ورکړي دي، سترګې، غوږونه، لاسونه، پښې، لیکن دا د الله پاک په اطاعت کې نه استعمالیږي. بل هغه دعوا چې له الله پاکه سره زما محبت دی، له الله پاکه څخه زما امید دی، لیکن پر هغه باندې عمل نه وي. بل هغه خوف چې دی ګناه نه پرېږدي، وایي زما له الله پاکه څخه خوف دی، ګناه نه پرېږدي. پنځم هغه فکر چې په هغه کې خواهشات ګرځي، فکر کې چې په کار وایه ستا کبر ګرځېدلی، چې ځکه نن ماښام دا کبر لره ورغلم، ما سره به څنګه سوله کېږي، په دا کبر کې به زه و رب ته څه وایم، په ورځ د قیامت چې زه د رب و مخ ته ودرېږم، زه به دا خپل عمل څنګه پوهېږه، زما اعمال به څنګه وي، ما نن د ورځې څو لمونځه وکړو، ما څو تلاوته وکړو، ما څو ذکر وکړو، ما څوک نیک اعماله وکړو، ما څو نافرمانۍ وکړې. دا فکر پکار دی په دغه کې، او هغه فکر ضایع او بې معنا دی چې هغه په هغه کې خواهشات ګرځي. او علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د زندګۍ هغه وخت بې معنا او ضایع دی چې په هغه کې د آخرت تیاري نه وي. الله پاک ورته